د دعوت لپاره تبلیغی جماعت 6 نمبر خیری او د دعوت لپاره یو 15 خبرې نورم ډېری بنیادی دي. دعوت ورکوونکي ته عربی کې داعی وای او مبلغ ورته وای. داعی معنی دعوت دینے والا، چې چاته دعوت ورکوي چې راشه د خدای دین ته راشه، منځونه کوه، تلاوت کوه، ذکر و اذکار کوه، نیکې خبرې کوه، دې ته دعوت وای. او دته مبلغ هم وای. تبلیغ مانا چاہتا دا اللہ تعالی خبر رسول. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، اللہ تعالی رسول اللہ تا فرمائی چھے دا ما خوگ پیغمبرہ تا تا چھ قرآن مجید آیاتونا نازلی گی پتانو دا خلقو تا ارسوا. نو دا مبلغ دا پارا علماء لکی چھ 15 بنیادی خبری نورم پکار دی. د ټولو نه لویه بنیادی خبره صدق ته رښتیا. رښتیا د تمامو اصول بنیاد ده. دې ته اصول وایي. د بنیادونو بنیاد رښتیا. رښتیا ویل دا د مبلغ دپاره بنیادی خبره ده. اللہ تعالیٰ دے پدے د رښتیا مبارک حکم کوي. اللہ تعالیٰ یو آیت کے فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنانو تقوی اختیار کئی، پرہیزگاری اختیار کئی، نیکی کوئی، د بدی نزان ساتئی. او دا تقوی بتاسو کے سنگ راضی قرآن وی وکونوا مع الصادقین، د رښتینی خلق سره مرګرتیا شروع کئی، د نیکانو سره مرګرتیا شروع کئی. نو پتاسو کې به د رښتیاو هغه صفت پیدا شي. قدرتی د مرګرتیا د وجنه په یو سړي کې اثر پیدا کیږي. ډېر انګریزانو یونانی حکما وایي چې د انسان اخلاق نه بدلیږي. اخلاقو کې شر نو دی به شر کوي، که اخلاقو کې نیکی دی به نیکی کوي. هغه وایي اخلاق نه بدلیږي، لیکن دا ټول دروغ وایي. اخلاق باقاعدہ بدلیږي. اخلاق نه بدلی دی. نو قرآن کې بیا د وهدیناه النجدین څه معنا ده؟ الله تعالی وایي وهدیناه النجدین، ما انسان ته د دواړو لارو رهنمایي کړې ده چې لکه دا د نیکۍ لاره ده او دا د بدۍ. نو معلومیږي دا چې په لاره ښودنه باندې انسان کې اثر پیدا کیږي. اللہ تعالیٰ فرمائی انا ہدیناہ السبیل، ما بنی آدم تا نیغا لارا خیلی دا، اما شاکرا و اما کفورا، یا بدے پا نیغا لارا باندے روان شنو زما دا نعمتون شکریہ بادا کئی او یا بنا شکری کئی. دغرنگ رسول اللہ فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے پا فطرت اسلامی بانے پیدا کی. ہر بچی کی دا اسلام اگر فطرت موجود دے. بچے رشتیا ہوئی، بچے چرم دروغ نہ ہوئی. رست کی ویلوشی بیا شرمیگی نہ بیا دروغ نہ دا مانے دکڑی. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچے دا بچپن نہ پا اسلامی فطرت مانے پیدائی، لیکن پلار یہودی کی دکا اغا سروسی گی، پلار سروسی گی نو نصرانی شی، پلار سروسی گی نو مجوسی شی. نو معلومی گی دا چھے اخلاق اغا تغییر قبلی. اخلاقو کو تغییر نہ قبلو لے نبی دا پیغمبرانو در علی گلو سا مقصدو، دا آسمانی کتابونو دا نازلی دو سا مقصدو، او بیا حکومتون والی قوانین جوڑی، اولی پسکولون کی استاد الکانو تا تحذیب خی چھے دا سے بکے دا سے بکے دا سے بکے. نو معلومیگی چھے اخلاق اگا تغییر قبلی. دا نیکانو سرا پناستا سڑے نیک شی او دا بدانو سرا سڑے اگا ناکار شی. یو سڑے دیر مجرم دے ناکار دے، لیکن یو سورا دے نیکانو سرا کینستو ٹولو گناہونو توبہ باسی.
مزگزار شي تهجد گزار شي خوف او خشیت او ذکر او اذکار پکې پیدا شي یو سړی ډېر ښه نیک دی لیکن د بدانو مجلس ته ورغی نو بېلماده شي چیلمي شي پوډري شي د صحبت هغه ډېر لوی اثر دی نو الله تعالی په دې مبارک آیت کې فرمایي چې د رښتینو خلکو سره ملګري شئ نو د رښتیاو صفت په در کې پیدا شي نو د مبلغ د پاره لومبنی اصل الصدق رښتیا ویل دی رښتیا پیغمبرانو کې د صدق صفت موجودی رسول الله فرمایي علیکم بالصدق پتا سبحان رښتیا ویل فرض دی رښتیا وایي فإن الصدق يهدي إلى البر ذکر رښتیا سړی نیکۍ ته رابلي او والبر يهدي إلى الجنة او نیکی سړی جنت ته بوځي راستی موجب رضای خداست کس ندیدم که گم شد از ره راست رښتیا ویل دا د الله تعالی د رضا یو لوی چې کوم سبب دی پیغمبر کې د رښتیا او صفت د ټولو نه زیات چې کوم موجود دي دا اسماعیل علیہ السلام بارک راضی کان صدیقا نبیہ رښتونه او نبیو دغه رنګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله تعالی نبوت په سر باندې کېښودو او د نبوت په خلعت سرفراز کو او ورته حکم وکړو چې دغه خلکو ته د نیکۍ لاره وښیه فاصدع بما تؤمر او وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل خپلوان دا خپل قبیلې ویروه چې د کفر او د شرک او د بت پرستۍ د بیمارۍ نه بچ شي نو رسول الله مبارک د صفا په غونډۍ باندې ودرېدو او آواز یې وکړو تعالوا یا اهل مکه تعالوا یا معشر قریش او د مکې خلکو راجمع شئ او قریشانو راجمع شئ او دا د رسول الله مبارک معجزه وه چې د رسول الله مبارک آواز لرې لرې ورسېدو لوډ سپیکر یې هغه زمانه کې نه وي رسول الله آواز کوي نو د مکې ټولو خلکو د رسول الله آواز واورېدو او تمام خلق د خپلو کورونو نه راووتو د صفا غونډۍ چار چاپېره جمع شو د صفا په غونډۍ رسول الله مبارک ولاړ دی ټول خلق جمع شو نو بیا رسول الله د خلکو تپوس کوي هل وجدتمونی صادقا او کاذبا خلکو ما ته ووایي چې زه تاسو رښتونه موندلی یم او که نه زما خبرو کې دروغ دي تمام خلقو یو جواب ورته ورکو چې جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا و امینا مونږ ته بار بار آزمایلی ته رښتونې او ته امینې ستا په ژبه مونږ چېرته د دروغو لفظ نه دی اورېدلی ستا په ژبه د دروغو حرف هغه نه دی راغلی ما وجدناک الا صادقا و امینا ته صادق او امین نو د یو داعی دپاره صدق او رښتیا دا بنیادي خبره ده رسول الله مبارک ورته ووایي او خلکو که زه تاسو ته دا ووایم چې د دغې غر نه هغې طرف ته دشمن را روان دی زما خبره به منئ وي ولې به نه منو تاسو په زندګۍ کې چېرته دروغ نه دي ویلي نو یې ګوره چې زه تاسو د دنیا د دشمن نه یرومه زما په خبره یقین کوئ زه مو د آخرت د دشمن نه یرومه چې هغه شیطان دی شیطان په غلط اثر کړي یي دا د خانه کعبې نه ګیر چاپېره چې تاسو 380 بوتان وښي دي او د کاڼو نه مو دا جوړ کړي دي دا خدایان نه دي خدای یو دی وحده لا شریک چا اسمانونه او ځمکې چې کوم نه پیدا کړي دي نو کافران پاسېدل او بدره دې شروع کړل چې تا یې لوي مونږ دې خبرې لپاره رابللي لهذا جماعتنا هغه تمام کافران د رسول الله مبارک تصدیق کوي چې ته رښتونه تا چېرته په ژبه باندې د دروغو ټکې